ملاله یوسفزي طالبان په افغانستان کې له اسلام څخه ناوړه ګټه اخلي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د نوبل سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزي پر طالبانو تور پورې کړی چې اسلام د خپلو سیاسي موخو لپاره د یوې وسیلې په توګه کاروي. ایکسپریس ټریبیون پنجشنبه د وري پر 9مه د هغې په حواله لیکلي اجازه دې نه ورکول کیږي چې له دین څخه به ټولنه کې خلکو ته زیان رسونې په توګه کار واخیستل شي. هغه زیاته کړې چې موږ په افغانستان کې ګورو چې طالبان څنګه د اسلام له ناسم تفسیر څخه ګټه اخیستی. د نوبل جایزې ګټونکي په افغانستان کې طالبان پر جنسیتي تورن کړی او دا یې له نجونو او ښځو سره قصدي او سیستماتیک ظلم بللی دی. هغه یادونه کړې چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړې اجازه نه لري، په داسې حال کې چې اسلام د علم زده کړه اجباري بولي. طالبانو تیره اونۍ په داسې حال کې نوی ښوونیز کال پیل کړ چې له شپږم ټولګي پورته د سلګونو زرو نجونو برخلیک لا هم ناڅرګند دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم، ښې چارې